ملګرو دغه پښتنه جنۍ ده د دې خبرې ما واورېدلې یقینا ډېرې زیاتې افسوسناکه خبرې دي. ملګرو د دغې جنۍ له خولې نه خپله تاسو هم خبرې واورئ. انټرویو مکمله واورېده جنۍ څه وایي. یقینا ډېره افسوسناکه واقع ده. نن سبا په دې پښتنه معاشره کې دا رقم ته واقعیت روان دی. موږ ورته ته په کار د دې پښتنې معاشرې لپاره کار وکړو او دا رقم ته تکلیفونه او دا رقم ته واقعیت ختم کړو. نو ملګرو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او مخ ته یې شیر کړئ. دغه جنۍ څه وایي راځئ دغه ویډیو مکمل وګورو. تاسو خو به زه معلومه بوی زما ما نه قبلې کنه ما ته پته نه چې لاړ شي چل وکي نو بس لا به مې مړه کړې لا چرسې وکړو نو چې دومره تا پته چې زما خاندان دومره خطرناک خاندان دی دومره پښتانه دومره مطلب سړی بیا وجني پریدي نه ولې دومره غلط قدم وچته بیا خاص د پنجابي سره نو بس انسان مجبور و کوم چې زما په شان ته مد وکړه کې ځان هوښیار کړي نن سبا ټولې دوکې دي په موبایل باندې مې خبرې کولې بس ها نو په موبایل باندې خبرې کولې او نو ته په اردو پوهېدې ها ولې نه پوهېدم ها ما ته وی بس راځه زه به ښه خوشحاله ساتم ها بس کله به یې سوې کله به یې سوې نو بس زه مجبوره شوم کم خوازي بس کوم خوا وځم بس خدای مې اسره دی کوم خدای سره دی خپل کور والا سره رابطه شوې ده نه نه شوې رابطه نه کوي نه نه ولې نو بس نه مې پرېږدي نو رابطه به څه څنګه نو ته دره تو یې څه وې درته وی کله به یې وي ګاډي مې دی او دا مې دی خو به یې رالاړ څه کولو بس مې اشپز وتښتېد هم د کرۍ په کور کې اوسېده چې زه راوستم خلک ته واده نه مخکې د څه سره رالیږلي وو یاره موبایل او ګوتمه وه داسې سره ګوتمه وه ها ها نور شو پیسې بس به یې رالیږلي پیسې به یې رالیږلي نه دلته چې ته رالې دلته او دغه ماحول دی ولودو ستاسو نکاح شوې وه او نکاح شوې وه نهمه پورې نهمه پورې سکول یې دومره تعلیم باوجود مطلب ته دومره یو غلط قدم اوچت کو اوس به کم خوځې بس چې چېرته لاړم بس زما دغه څه ځای نشته ځای نشته بس موبایلونه ډېر لرې ورته بس موبایلونه مه رالې جنکو لپاره بالکل موبایل ښه نه بس دغه په خپل کار باندې اوس ستومانې بالکل ډېره زیاته ستومانې څوک درته زیات یادېږي مطلب خپله مور ستاسو به کلي ستاسو به خانداني خاندان کې ستا مور او پلار تاسو وروڼو له څومره خاص سترګې ښکته کړې هغوی یې ستا سره د سترګو د لګېدو پرې نه ښودو داسې کار دا ستا د کېدو کار و بس نه د کېدو خو بس شوې لکه اوس السلام علیکم وعلیکم السلام ور څنګه یې خیر جوړ خیر دی دا راته ووایه د یو واده څومره ټایم وشو ډېره میاشتې کېږي یو میاشت کېږي خاوند مطلب شروعات مطلب تعلق څنګه جوړ شوی په موبایل باندې مې خبرې کولې بس ها نو په موبایل باندې خبرې کولې او نو ته په اردو پوهېدې ها ولې نه پوهېدم خاوند به درته څه وی چې په موبایل به درته څه وی مطلب تا سره بیا واده کوو ته د کور نه پسې مطلب کور دې پسې پرېښود رایل پسې نو خاوند به ته مطلب څه دماغونه خولو بس دا ما ته وی بس راځه زه به ښه خوشحاله ساتم بس کله به یې سوې کله به یې سوې نو بس زه مجبوره شوم ته دومره مجبور چې ته یو سړي ټلیفون کوو څه مطلب په څه داسې مجبور اوسېدل رالیږلي وو موبایل یې راغستی وو چې ته مطلب دغه ډایرکټ هغه مطلب خپل کور پرېښود او دلته رالې موبایل یې رالیږلی وه په موبایل باندې رابطه شوې وه ښه طلاق یې درکړو که نه وتښتېدل نه وتښتېدو اوس تا واپس مطلب خپل کور به دې قبوله کړي واپس به لاړه شي نه مې قابلوي څه به کوې که لاړې نو څه کوي وجنې دي نو بس وجنې به مې ښوده قدرمندو زه دغه خویندو ته وایم چې کم از کم نن سبا په دې موبایلو باندې ډېر زیات وایي ته د ما خوښې زه ستا خوښه یم قسم دی که خوښه مه خوښې د څه د مفاد د خپل مقصد لپاره دغه ټلیفون یو بل ته کوي یو دغه کوي یرته پلان کېږي چې ته ډېره خوښې ته ما خوښې د واده نه مخکې هغه شنه باغونه دي خو وروسته زه تاسو ته یو درخواست کوم چې لکه دغه څیز مه کوو چې بیا د دې په شان ستومانې او اوس به کم خوځې بس کوم خوا وځم بس خدای مې اسره دی کوم سره دی خپل کور والا سره رابطه شوې ده نه نه شوې رابطه نه کوي نه ولې نو بس نه مې پرېږدي نو رابطه به څه څنګه نو ته دومره کم عقل وې چې ته دومره غلط غټ قدم و چې دومره غلط کار دی کوو دلته راتلې تا ته پته نه وه په دې مطلب دومره پښتون نو چې تا دغه سره واده دلته کړی وې نو بس ولې نو بس ما پرې ده به ته څه وې په دې پنجابي به ته څه وې دره تو وې څه وې درته وې کله به یې وي ګاډي مې دی او دا مې دی خو به یې رالاړ څه کولو بس مې اشپز وتښتېد هم د کرۍ په کور کې اوسېده چې زه راوستم خلک تاسو مې ما د مخکې دی چې زما ګاډي زما پلان کې او کور څه چې کور مې خپل دی او کور مې خپل دی او هم د کرۍ اوسېده د کرۍ په کور د کرۍ په کور کې لکه دومره غټه دوکه واده نه مخکې د څه سره رالیږلي وو یاره موبایل او ګوتمه وه داسې سره ګوتمه وه
ها ها نور څو پیسې بس میسي به راغلي پیسې به رالېږلي ها ها نه چې دلته چې ته رالې دلته او دغه ماحول دی ولودو ستاسو نکاح شوی وه او نکاح نکاح شوی وه ښه نهمه پورې نه هم پر سکول یې ها دومره تعلیم باوجود مطلب ته دومره یو غلط قدم اوچت کو اوس به کم خوځې بس چې چېرته لاړم بس زما دغه څه ځای نشته ځای نشته ها که دارالعمان ته دې بوځو کوم دی چې یتیمانان به دغه پاتې کېږي ها هلته ځم هلته ځم نه زه هم چې یو کار وکړو مطلب تاسو مال نمبر راکړئ د کور ستاسو د ورور مور پلار نو سره به زه رابطه وکړم نو ښه نه ده ما موبایل مات کړی موبایل دې مات کړی دی د څه وجې بس د دې خبرې په وجه مې مات کړی هغوی به تا واپس چې نه تاسو ته خو به ځای معلومې بوی زما نو ما نه قبلې که نه ما ته پته نه چې لاړو شي چل به کوي نو بس لا به مې مړه کړې لا چرسې وکړو نو چې دومره تا ته پته چې زما خاندان دومره خطرناک خاندان دی دومره پښتانه دومره مطلب سړی بیا وجني پرېږدي نه نو ولې دومره غلط قدم وچتو بیا خاص د پنجابي سره نو بس انسان مجبوره و بس زه مجبوره شوم میسج ورکوم چې زما په شان ته مه دوکه کېږې ځان هوښیار کړې نن سبا ټولې دوکې دي ول دا پنجابي سره څنګه میلاو شوی رابطه څنګه شوې وه بس په موبایل شو داسې سوم دغه نو تا سره موبایل و که نه د کور موبایل ما سره موبایل کور قدرمندو زه دغه خویندو ته یو وارې بیا وایم چې د چا په موبایل د چا په خبر دوکه نه شي که نه دې خوراکې دا حال به مې دا اوس نه کور ته شلی شي نه دا پلار قبلې نه رونې قبلې او که دا لاړه نو دې څه حال به دې به مر خالي دا خو انشاءالله زه کوشش کوم چې دا دوی د مور او پلار سره کانټیکټ او رابطه وکړم واپس هلته بوځم که بیا مو نه شو نو بیا به دارالعمان چې کوم دی هلته به بوځم او ډېر خلک بیا په کمنټسو کې څوک څه وایي څوک څه وایي خو لکه ورور مې زه ټول ته بیا یو درخواست کوم چې مهرباني وکړي د دې موبایل غلط استعمال نه نن به د دې دا حال دی خور اخر به څه ول غواړي بس دغه وایو چې بس مهرباني وکړئ تاسو موبایلونه ډېر لرې ورځئ بس موبایلونه مه رالې جنکو لپاره بالکل موبایل ښه دی بس دغه په خپل کار باندې اوس ستومانه بالکل ډېره زیاته ستومانه څوک درته زیات یادېږي مطلب خپله مور دې یادېږي ډېره د هغې سره هم ټول ګوره زه ته وایم چې لکه دا ټیک دی خو غلی یو قدم غلط اوچت کړی دی خو دومره ګوره تا سره به څومره شاته تړلی خلک وي ستاسو به ګاونډ وي ستاسو به کلي ستاسو به خاندان وي خاندان کې ستا مور او پلار تاسو وروڼه څومره خاص سترګې ښکته کړې هغوی ستا سره د سترګو د لګېدو پرې نه ښودو داسې کار دا ستا د کېدو کار و بس نه د کېدو خو بس شوی لکه اوس پکې څو مندو زما به هم دغه کار چې دغلته یو ملګري رابطه کړې وه چې راشي دغسې زه رالم ټکسله نو دغه خور به انشاءالله د دې پوره پوره کوشش کوو چې دا خپل وارثه ته ستومنه ده زه خویندې ته وفیره بیا وایم چې د چا په موبایل د چا په نمبر دوکه کېږي ما زما د قسم په خدای که څوک چاله سم ورکوي او ډېر بد دي کړي خور چې ته راغلی بیا دا مطلب پښتونخوا نه پنجاب ته راغلی نو ډېر غلط قدر دې وجود کړی دی انشاءالله زه به کوشش کوم چې دا خپل وارثه ته ورسوم اوس به درنه واخلم د عزت ښه ده او بل سئ د لوی الله په امان